د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو د ځپلو په مخه په هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې د پیل شوو شاهین 15 عملیاتو په لړ کې 90 داعش جنګیالي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې دغه ولسوالیو ځایي اوسیدونکو د دغه عملیاتو څخه خوښ دي او وایي چې ښه پرمختګونه د ځانه سره لري. د تېرې یوې اونۍ راهیسې افغان ګډو ځواکونو د ننګرهار په هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې د داعش جنګیالیو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي. چارواکي وایي دغه عملیات په ډیر بریالیتوب سره روان دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال وایي د عملیاتو له پیله تر دې دمه په دغه عملیاتو کې 90 داعش جنګیالي وژل شوي، 18 ژوبل شوي او 11 نور یې ژوندي نیولي. مشرقیوال زیاتوي ګڼ شمېر کلي هم د داعش جنګیالیو له شتون پاک کړي دي. په دغه عملیاتو کې د لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو د شتون څخه پاک شوي دي. تقریبا د 90 نه زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 18 ټپیان شوي دي، 11 وسلوال مخالفین ژوندي نیول شوي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې ډیری بهرنیان دي. په همدې حال کې د دغه دواړو ولسوالیو ځایي میشتې وایي که دولت یې ملاتړ وکړي نو دوی به د داعش وسلوالې ډلې په مقابل کې ودرېږي. دولت نه دا غواړو چې موږ سره کلک ملاتړ وکړي، بېماني راسره ونه کړي او دغه خلک چې د داعش په نامه دي که د امارت په نامه دي چې دغه موږ سره ملاتړ وکړي. انشاءالله موږ خپل هم دومره بې لاس او بې خپو نه یو چې دغه خلک موږ د منطقې نه دا پرې ورک کړو. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولسوالیو کې څو وارې ورته چاڼیز عملیات شوي، خو د عملیاتو وروسته پاکې شوې سیمې بیرته د داعش جنګیالیو وسلوالې ډلې لاس ته لوېدلي.